الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قدرمندو یو ورور پوښتنه کړې ده چې کله ورونه سره شریک وي په یوه کور کې نو بیا څو قربانۍ په دوی باندې واجبېږي؟ دوی به یوه قرباني کوي که به هر یو جلا جلا قرباني کوي؟ محترم ستاسې په جواب کې به ووایم چې اصل قاعده دا ده چې قرباني پر هغه چا باندې لازمه ده چې هغه د نصاب مالک وي. د نصاب مالک انسان هغه وخت ګرځي چې هغه 9.5 تولې سره زر یا 2.50 تولې سپین زر یا د سپینو زرو د دغه 2.50 تولو د قیمت په اندازه پیسې ولري او یا د دې په اندازه باندې د تجارت سامان ولري چې نن سبا دور کې تقریبا 2.50 تولې سپین زر په 40,000 شاوخوا کالدارو باندې پیدا کېږي. نو چې څوک نقدې 40,000 کالدارې ولري یا نورې روپۍ ولري د نورو مملکتونو، نو هغه ته به حساب کوي چې کله 40,000 نقدې ترې جوړېدلې نو دی صاحب نصاب ګرځي. که د دومره روپو د تجارت سامان ولري او د ضرورت نه اضافه کور ولري، اضافه موټر ولري، موټرسایکل ولري چې هغه په اصلي استعمال کې نه وي، نو چې د دومره اندازه ته روپۍ رسیږي چې تقریبا 40,000 کالدارې ترې جوړېږي، نو دغه سړی صاحب د نصاب ګرځي، پر ده باندې قرباني واجبه ده. اوس په دغه صورت کې چې ورونه سره شریک دي او مور پلار هم ورسره وي، نو اوس که په دوی کې د دې مال ټول اختیار د یوه سره وي، ګټه تاوان یې هغه راوړي او د هغه شخصي روپۍ بلل کېږي. که هغه د پلار سره وي پر پلار باندې واجبه ده، که د مور سره وي پر مور باندې قرباني واجبه ده، که د مشر ورور سره وي پر مشر ورور باندې قرباني واجبه ده. که چیرې هغه وکړي قرباني او د نورو د طرفه یې هم وکړي، نو د نورو د خوا به بیا د قرباني نفلي وګرځېږي. او که چیرې د یوه په لاس کې دا روپۍ نه وي، هر یوه سره یو څه یو څه وي، نو که چیرې دوی تقسیم سره وکړي، دا ورونه په خپل منځ کې څه تقسیم وکړي، اندازه ولګوي چې هر یوه ته دومره پیسې ورسېږي چې تقریبا 40,000 کالدارې دي، یا د دغومره پیسو سامانونه ورسېږي د تجارت یا بغیر د ضرورت نور شان ورسېږي، نو که هر یوه ته دومره اندازه پیسې یا د تجارت سامان یا بل شی رسېدی، نو هغه د ده شخصي روپۍ وبلل سي، ده باندې بیا قرباني واجبه ده. که په دا کور کې 10 ورونه پر 10 سرو باندې چې صاحب د نصاب وګرځېده، قرباني ور باندې واجبه ده چې بغیر د قرضه ده ته 40,000 کالدارې شاوخوا ورسېږي. 20,000 8,000 تر 40,000 پورې دغه بس نصاب دی. دا نو د کلونو په تېرېدلو را تېرېدلو باندې کله 1,000 روپۍ لوړي، کله 1,000 روپۍ کښتې، داسې شاوخوا اندازه وي. خلاصه دا چې کله هر سړی خپلې شخصي 40,000 شاوخوا کالدارې ولري یا د دغومره روپو د تجارت سامان ولري یا د دغومره روپو د ضرورت څخه بغیر بل شی ولري، نو دی صاحب د نصاب ګرځي، پر ده باندې قرباني واجبه ده. الفتاوی العالمگیریه جلد 5 صفحه 292. ستاسې ورور حکیم الله صابر الحنفي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.